Audio Jungle. Audio Jungle. UAE نوی کال ته د نوی امید او نوی ولولې سره خراغلاست وویل. د ابوظبي رئیس شاهزاده محمد بن زاید وایي چې نوی کال ته د ښه آینده او امید په تمه وړاندې کیږو او دا چې پرمختګ او لاسته راوړنې به روانې ساتو. د دوبۍ شیخ محمد بن راشد خپل پیغام کې نوی کال د انسانیت د ښېګړې او خوښۍ کال بللی دی. د ابوظبي سرکاري رسنۍ وام په وینا د ابوظبي اوسیدونکي میندې او پلرونه د خپلو بچو د پوهنتون نورو زده کوونکو متعلق د واکسین په هکله معلومات د الحسن ایپ نه ترلاسه کړي. رسنۍ وایي چې الحسن ایپ په داسې ډول بدل شوی دی چې د زده کوونکو شناخت نه بغیر د کلاسونو او نورو پوهنتوني ټولګو کې د زده کوونکو معلومات پکې ایښې شوي دي. رسنۍ وایي په دې ګام سره به د پوهنتون زده کوونکو او د هغوی د والدینو شکونه ختم او اعتبار سیوا شي. د دوبۍ عدالت مشر جج علي ګیلداري وایي چې د نوي کال سره سم UAE د نورو ګڼو بدلونونو په څیر د مخدراتو قاچاق سره تړلي قانون کې هم بدلون راولي چې د هغه وګړو په ګټه دی چې په لاعلمۍ او یا خطا د UAE ته د سفر په وخت ځان سره داسې توکي راوړي چې پکې بنګ اچولی شوي وي. ښاغلی ګیلداري وایي چې داسې مسافر به نور د قانوني چارو په ګواښ او عدالتي سزا نه خلاص وي. دی وایي چې مسافرو نه به توکي خوندي او وسوځولی شي. د ده په وینا د قانون د بدلون شفارس یوازې د قانون پوهانو نه خو سره روحي او طبي ډاکټرانو او عام پوهه وګړو هم پکې سلا مشورو کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې د قاچاقبرو او غلا غلطیاو ککړو دپاره قانون کې بدلون نشته او هغه مسافر چې یو ځل پسې بیا هم د نو داسې توکو سره ونیولی شي قانوني چارې سره مخامخ کیږي چې د لسګونو کاله قید او میلیونونو جرمانو پکې ورکړی کیږي. وتلې امریکایي فنکاره ښاغلي بیټي وایټ خپل 100 کلن عمر پوره کولو نه 2 هفتې مخکې په امریکا کې وفات شوه. ښاغلي بیټي وایټ د خپل فنکارانه ژوند پیل د راډیوي ډرامو چې وروستو په تلویزیون او سینما هم مشهوره شوه د عمر په 80 کلونو کې د امریکې پاپ موسیقۍ کې نوم وګټو او وروستو د سټینډینګ کمیډین په طور هم مشهوره شوه. ښاغلي بیټي وایټ د 22 کالو په عمر کې د راډیو پروګرامونو کې برخه واخیسته چې پس د څو کلونو په ټلویزیون هم راښکاره شوه. هغه د 80 کالو په عمر کې یو منلې سندرغاړې او د عمر په وروستو کې د سټینډینګ کمیډین په طور ومنله شوه. بیټي وایټ ته د ښه صحت څښتن امریکایي اردلعزیز لقب ورکړی شوی و. په کال 2018 کې ښاغلي بیټي وایټ ته د اوږد پلوي فنکارې په مد کې جایزه ورکړل شوه.